تر ټولو ډیر چې موږ ته خبرې راځي، میسجان راځي او پوښتنې راځي، هغه د دې راځي چې په موږ کوډې سوي دي، په کور مو جادو سوی دی، په موږ تعویض سوی دی، نظر سوي یو. دا بیخي ډېرې پوښتنې راځي. نو د دې علاج غواړي. که څه هم په دې اړه باندې موږ مخکې تفصیلي بیان کړی و، نن به زه تاسې ته لنډ او مختصر د دې داسې علاج وښیم چې هغه په صحیحو احادیثو کې ثابت وي او هغه د قرآن کریم څخه وي. امام قرطبي رحمه الله په تفسیر القرطبي کې په 20 جلد کې دا وایي چې سورة الفلق و سورة الناس د قرآن عظیم شان په آخري سپاره آخري سورتونه کې دا هغه آخري سورتونه دي. سورة الفلق او سورة الناس ورته وایي. قل اعوذ برب الفلق، دویم سورت قل اعوذ برب الناس. په دې اړه باندې امام قرطبي رحمه الله وایي تعوذ بهن رسول الله صلی الله علیه وسلم حين سحرته اليهود. یهودو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سحر کړی و، جادو یې کړی و. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه د علاج لپاره دغه 2 سورتونه وویل چې د هغه جادو، سحر او کوډو څخه خلاص شو. او علامه فقیر الله الحنفي رحمه الله په قطب الارشاد کې وایي چې دغه 2 سورتونه دا د جادو او کوډو د پاره علاج دي. قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا هر چاته معلوم دي د قرآن کریم دا آخري سورتونه چې راواړوي ویې ګوري، دا یاد کړئ. کوشش وکړئ د هر لمانځه څخه وروسته یوازې بس پر ځان چوف کوئ، او یا دا پر اوبو یې چوف کړئ، اوبه پر سر باندې واچوئ یا اوبه وچښئ. که په تاسې باندې کوډې سوي وي، که تاسې نظر سوي یاست، که جادو در باندې سوی وي، که مو هر شک وي، الله رب العالمین به دغه 2 سورتونه چې په قرآن کریم کې راغلي دي دا به ستاسې دپاره علاج سي. بیا به پر تاسې باندې دا جنیات، پیرانان، کوډې، سحر، جادو، نظر دا به تاثیر هم نه در باندې کوي. او بعضې نور آیتونه هم د جادو د علاج لپاره په قرآن کریم کې نقل دي، مختلف ځایونه راغلي دي. خو دغه 2 سورتونه دا ډېر علما هم نقل کوي او خپله په احادیثو کې هم عادي ثبوت سته چې نبی علیه الصلاة والسلام د جادو د سحر د علاج دپاره ویلي دي. نو بس دغه تاسې خپل د علاج دپاره ووایاست او ما یې طریقه در وښوله، پر ځان باندې چوف کوئ. بل یو مریض دی پر هغه یې چوف کوئ، پر اوبو یې چوف کوئ، اوبه ورکوئ، پر سر یې ورتوی کوئ. هر وخت یې وایاست د جادو، د کوډو، د سحر، د نظر، د دې ټولو څخه به الله پاک تاسې ته امان او حفاظت درکړي. ستاسو د شرعي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.